ایران کې د افغانانو شکنجې، طالبانو د اوبو په هکله مهم اقدام وکړ. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي چې دوی د سلما بند څخه د ګټې اخیستنې پوره هڅه کوي او تازه یې د دې بند دریم توربین هم فعال کړی دی. په دې سره به د اوس لپاره د سلما بند 30 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د افغانستان د برېښنا شرکت په داسې حال کې د سلما له بند څخه د اعظمي ګټې اخیستنې پریکړه کوي چې د همدې حوضې اوبه د کلونو راهیسې ایران ته مفتې ورځي او ان په دې باندې هم ایران نه دی خوشحاله وخت نه وخت افغانستان ته ګواښونه کوي. څو کاله وړاندې د ایران د حکومت وزیر په مستقیم ډول افغانستان وګواښه او ویل چې دوی به افغانستان د سیاسي لارو پرته په بله لاره هم مجبوره کړي چې ایران ته اوبه ورخوشي کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.